دو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو د پاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صداءالدین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سینٹر، نشتر آباد، برستی مدینہ مسجد، نس سکندر، فورا چوک، پشاور شہر. د حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان. موبائل نمبر دے 0345 914 711 5. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا اللہ پاک بشمیرہ مخلوقات تھی. دا مخلوقات شمیر دے انسانانو تا لا معلوم ندے. دا مخلوقات قسمون دی او بیا پا ہر یو قسم کی بیشمیر افراد دی. نو دا قسمون ہم لا پورا معلوم شوی ندی. دا علم حیات ماہرین لگیا دی تحقیقات کئی. علم حیات والا سو حیوانات تی او سو نباتات تی. دے دوارو کے حیات شتا سنا سا حیات پکشتا. دا بوٹی چی دا منگ تا ملخ کاری نو دے کے جن شتا. نو دا دے بوٹو قسمون دی خاندانون دی نہ اغا ټول قسمونه لا تر اوسه معلوم ندي. بیا په دې هر یو قسم کې ځان له څومره افراد دي نو دا بس الله ته معلوم دي، بل چاته معلوم ندي. بیا دا حیوانات چې کوم دي نو د دې ځان له بې شمېره قسمونه دي چې کم معلوم شوي دي نو افراد یې بیا ندي معلوم چې څومره وي. د دوارو بیا جدا جدا ماهرین دي. د حیواناتو جدا ماهرین، د نباتاتو جدا په شریکه لګیا دي. نوې نوې قسمونه پکې معلومیږي، روز تیریږي، نوې نوې انکشافات کیږي. خو په دې ټولو کې الله پاک چې قدر او عزت ورکړی دی نو انسان لی ورکړی دی، او که ذلت او رسوایی ورکړی نو دی هم د انسان له ورکړی ده. عزت ام د انسان د ټولو نه زیات دی، خو ذلت هم د ټولو نه زیات دی. کم انسان چې د الله پاک حکمونه امني نو دا انسان د فرشتو نه په درجه کې اوچت دی، او کم انسان چې د الله د حکمونو خلاف ورزي کوي نو دی بیا د ډنګرو نه بدتر دی. اولئک کالانعام بل هم اضل. دی د دې چارپایانو نه په درجه کې ښکته دی، د چارپایانو په شان دی، بلکې د دې نه هم زیات خراب دی.
نو که بهتروالی دی نو ام د انسان دی او که خرابی دی نو ام د انسان. که ښه شو نو ایک نمبر ښه دی او که خراب شو نو ایک نمبر خراب. نو د انسان به په څه باندې ښه کېږي او په څه باندې به خرابېږي. نو که ځان یې وپېژنده ښه دی او که ځان یې ونه پېژنده ښه نه دی، خراب دی. نو انسان به خپل حقیقت وپېژني، ځان به وپېژني. نو چې ځان یې وپېژنده نو بیا به پکې دومره نشه او تکبر نه راځي، بیا به عاجزي وي پکې. نو چې کله پکې عاجزي راغله نو په عاجزۍ خدای خوشحالېږي او دې بنده له دومره ترقي ورکوي چې دا تمام مخلوق ورته بیا حیران پاتې کېږي. نو انسان اول نشو، نو دی د خپل د نشوالي ته وګوري چې زه نه ومه او زما دا پیدایش چې دی نو دا پخپله شوی دی، که نه دا مې مور پلار پیدا کړمه، پخپله خو نه دی شوی، مور پلار هم نه دی کړی، پخپله څوک نه پیدا کېږي، هېڅ څوک هم پخپله نه پیدا کېږي. چې الله وغواړي نو یو انسان به پیدا شي، چې الله نه غواړي نو انسان نه پیدا کېږي. نو زما او ستا په دنیا کې پیدایش دا د الله په فضل باندې وي. د مور پلار خوښه نه ده، د مور پلار په خوښه نه دی پیدا. که مور پلار په خوښه پیدا کېږي، مور پلار هم بدرنګ بچی نه غواړي او شرنګه تېخته بچ غواړي. دا څه بدرنګ ولې پیدا کېږي؟ دې کې د مور پلار کار نشته. یو مور پلار ناقص بچی نه غواړي چې لاس یې نی، خپه یې نی، سترګې نی، غوږ یې نی، کوڼ وي، ړوند وي، قسم قسم معذور بچی پیدا کېږي. نو که د مور پلار په خوښه پیدا کېدی نو دا معذوره به نه پیدا کېدل، پوره اندامونه به و. که د مور پلار په خوښه وی نو کمعقل و لیونی به نه پیدا کېده، ټول به هوښیار و، ټول به ښه شته. خو نه دی که د مور پلار کار نشته. نو بچی چې پیدا شي نو دا د الله په حکم باندې پیدا کېږي. نو الله شته کړلې، مخکې څه زمانه داسې وه چې نشوې، نه الله شته کړلې. که ته نشوې نو دا اوس چې کوم نعمتونه خدای درکړي دا به چاله ورکول، نشته خو نه ورکېږي. دا اوس چې بې شمېره نعمتونه وینې په ځان باندې، دا نعمت به د سره اړوونه، ځکه ته به نه وې نو پتا به نعمت او احسان کم ځای و. نو الله شته کړلې، یو نعمت یې دا درکړه چې ته په دې دنیا کې موجود کړلې، او بل نعمت یې در باندې دا وکړه که دې تیشته کولې دې دنیا ته، خو که د یو خر په شکل کې راوستی نو تاسو ویلی شو، که د یو سپي په شکل کې دنیا ته راوستی نو څه به دې کړی وي، که د ځنګل د یو بل ځناور په شکل کې راوستی نو څه دې کړي؟ هېڅ هم نه. الحمدلله د انسان شکل کې پیدا شو، نو د انسانیت په دې شکل باندې راتلل دا هم د خدای یو انعام او احسان دی. عقل او فکر الله درکړی دی. نو انسان به دې ته فکر وکړي چې په خپله پیدا نه یم، زه الله پیدا کړم او الله را له دې دنیا کې وخت مقرر کړی، دا وخت به تیر شي. نو همیشه په دې دنیا کې هیڅ څوک هم پاتې کېږي نه. حضرت آدم علیه السلام نه تر اوسه چې څومره انسانان پیدا شوي هغه څه شو؟ پخواني یو هم نشته، ټول لاړل. دا موجوده شته، په نمبر دویم روان دي. نو چې دا مخکې خلک لاړل، دا موجوده ورپسې روان دي، خو دا پاتې به هم لاړ شي. نو د دې دنیا دا زندگی امتحان د پاره ده، دا وخت به تیر شي. نو د دې وخت چې څومره کردار دی د دې به الله پاک بیا تپوس کوي. نو د دوو نیشونو منځ کې موجود یو، مخکې هم نه و، څه وخت به راشي بیا به موږ نه یو. د قبرستان کې څه قبرونه روغ دي، څه پکې داسې لږ لږ روان دي، څه پکې بالکل اوار دي. چې دا کم روغ دي دا تازه دي، زامن هم شته او وروڼه به یې هم وي، راځي تپوس یې کوي، مور پلار به یې وي، روغ روغ قبرونه دي.
او چې دا کم نیمګړي نیمګړي پراته دي د دې هم څه نسله څوک شته اوار شوي نه دي دا کم چې اوار شو نه د زوی نوسې وغیره نشته دی دا د خلکو نه ایر شو سلې اوار شو بیا په دغه ځای باندې قبر وکنی شي بل قبر پې وکړي نوی قبر نوی بنده پکې ورشي زوړ پکې دی هغه ته اړخته شو څه قبرونه دی حد ته ورسېږي چې هغه ځای نه کمر شو قبرونه بالکل لاړ شي ختم شي هغه ځای کې بیا قبرستان وینه څوک دا نه وایي چې دلته قبرستان وي دا خو د پخوانه آبادي را روانه ده انسان مړ شي دی خاورې ته ورسېږي څه موده پس قبر که اوس پړلی شي نه پکې څوک هم نشته دی بدن ټول خاورې شو وی دی که تش قبر دی تش قبر نه دی کې څوک وو چې په دنیا لکه ګل په شانتې به ښکارېده مجلس به پې ښکلی ښکارېده هغه دلته پروت و خو نن د هغه د بدن خاور هم نه ښکاري خاورې سره خاوره وي دی کې خو څوک نشته تش قبر دی تش نه دی دی کې څوک وو اوس که چېرې دغه انسان په دنیا کې د الله حکمونه منلي وي نو د ده د بدن ذرات په خوشحالۍ کې دي او که خلاف شریعت ژوند یې تېر کړي د ده د بدن ذرات په عذاب کې دي د دیوبند په دې بزرګانو کې یو عالم بزرګ یو علاقې ته تللی و د هغې علاقې خلکو ورته یو منګې یا کوزه دی وله راوړی حضرت دی کې موږ د شپې اوبه واچو چې سهار وګورو تودې وي نه پوهېږو چې دا ولې د حضرت هغه منګې واغېشتو یا کوزه د اوبو یې ډک کړ وی دا نن شپه ما سره پرېږدی سهار چې خلک راله هغه منګې یا کوزه یې کته نو اوبه پکې یخې پخې پرتې وي نو خلکو تپوس کوي حضرت څنګه چل دی نور کله خو دې لوښي کې اوبه ګرمې وې نن یخې دي بدلې کړې خو دې نه دي وې نه مې دي بدلې کړې وی څه چلو شو چې نن یخې دي وی بیګا ما ټوله شپه الله ته سوال کړی دی منت او زاري مې کړي دي چې الله ما په دې راز پوه کې نو زه الله پوه کړم په راز باندې چې یو کولال د قبرستان نه خاوره اړېده خو دا قبرستان دومره زوړ شوی دی چې قبر پې نه ښکارېده نو کولال چې خاوره یوړله او خوشتی کړه لوښي یې ترې جوړول دغې خاوره کې د دې مړي د یو ګناهګار مړي د بدن خاوره ګډه ده او د هغې خاورې نه دا لوښی جوړ شوی دی هغې ګناهګار بنده ته د هغه د بدن هغه ذراتو چې د لوښي کې ګډ دي هغې ته عذاب ورکېږي نو دا اوبه پکې ځکه ګرمېږي دې منګي کې د مړي د بدن خاوره ګډه ده دې مړي ته عذاب ورکېږي نو اوبه ځکه ګرمې دي وایي چې زه الله پوه کړم ما ورته بیا دعا وکړه چې یا الله اوس یې وبخه دا ستا بنده دی عاجز دی اوس خو څه کولی نه شي د دنیا نه تللی دی خو ته پرې رحم وکړه ویې بخه زما په دعا الله وبخه اوس دله عذاب نه ورکېږي نو نورې اوبه که اچوې نو دا به اوس یخې وي ګرمېږي به نه د آخرت عذابونه د برزخ عذابونه د بندیانو ته خدای نه ښیي یؤمنون بالغیب په غیبو به ایمان راوړي نو بس پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې قبر کې عذاب او ثواب شته ضروري نه چې تا ته په مقبره کې هر یو مړی وښیي چې دا دې ګوره که نه عذاب ورکېږي وله خو الله پاک رحم کوي او دې جمدو ته یو عبرت او نصیحت ورکوي نو دې جمدو ته دا اوبه ګرمې ګرمې وښولو چې دې لوښي کې اوبه ګرمېږي او بیا پې دا بزرګ راوسته د هغه سفارش او شفاعت هم خلکو ته الله وښو چې دې بنده شفاعت وکړه نو ومې منه او دا مړی چې دا مې وبخه د بخښنې دپاره یو ذریعه ورله جوړه کړه نو د بدن ذرات دې ته عذاب یا ثواب ملاویږي نو د دنیا کردار په دې قبر کې بیا د هغې نتیجه به وي خو پوره نتیجه نه ده په دې قبر کې دا یو انتظارګاه ده ویټینګ روم دی د قیامت پر ورځ باندې خپل مقام ته به بنده رسیږي که د جنت دی نو جنت والا او که د دوزخ و دوزخ والا بشي عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نو بنده نیشو شتشو بیا غیب شو پناه شو نو د قیامت د ورځې پورې د برزخ زندگی ده د برزخ معنا پرده
نو دا د دنیا او د آخرت په منځ کې یو پرده ده. دا د قبر دا زندگی دا یو پرده ده د دنیا او د آخرت ترمنځ، نو ځکه ورته برزخ وایي. او کله الله فرمایي بنده د نطفه نه مې پیدا کړلې. نطفه یو سپک پلیت ساس کې دی، که په بدن پریوزي بدن پلیت شو وینځي وی، که په جامو پریوزي جامه پلیته شو وینځي وی. کرکه ترنه خلق کوي. نو بنده ګورې د داسې څیز نه پیدا یې، لږ ځان ته وګوره، د هوا په نیلي مه سورېږه، دا غرور او تکبر پرېږده. که تاله په دنیا کې الله مال او دولت درکړی دی، عزت یې درکړی دی، په یو کلي په یو علاقه باندې تاله مشري درکړې ده، نو دې مشرۍ ته، دې قدر عزت ته، دې دولت ته ګوره مه، خپل حقیقت ته لږ وګوره د څه نه پیدا یې. لوی مه کوه، بل ته سپک مه ګوره، ځان لوی مه ګڼه، بل ورکوټ سپک مه ګڼه، بلکې ځان عاجز وګڼه. هر بنده ته چې ګورې دی به زما نه ښي، ده کې فلانی خوبي ده، دا خوبي ما کې نشته، لږ د حقیقت په نظر وګوره. نو چې چا کې کومه خوبي ده نو هغې ته وګوره، ده کې دغه خوبي شته، ما کې نشته، زه کمزور یم. نو د ځان د کمزورۍ اقرار وکړه، د زړه کې ووایه چې یم کمزوری، یې کمزورې ځان دې ومنه، خدای به دې د هر چا نه اوچت کي. او که نه ته یو ته وګورې بل ته وګورې، دا ریاکار دی، دا خلک یې هسې قدر عزت کوي، ده کې غرور دی، ده کې تکبر دی، په خلکو اعتراض کوي، بل ته ګوته نیسي، ځان ته ګوته نه نیسي، ځان د ته اوچت ښکاره شو، د خلکو په نظر کې به سپک ښکارې. ته به وایې چې زه خو ډېر دروند یم، خو خلک به درته سپک ګوري. نو د غرور او د تکبر نه ځان وساته، د خپل حقیقت ته وګوره. په مال دولت باندې فرعون په غرور او تکبر کړو. فرعون به وی انا ربکم الاعلی، زه خو ستاسو د ټولو نه لوی رب یم، ما ته به سر ښکته کې سجده به راته کې. ناغله الله مال او دولت ډېر ورکړی، حکومت یې ورکړی، نو په هغې باندې غرور کو، تکبر یې کو. وی کبر غرور مکوا، فرعونی کار دی. کبر په مال مکوا، ځان له جنجال مکوا، داسې ښکارېږي دا جهان دی جوړ د پلار دی. کبر غرور مکوا، فرعونی کار دی. نو دا خو د فرعون کار و چې ځان یې اوچت ګڼه، کم ځای ته ورسېد. نن بیا څوک نوم وانخلي په خوشحالۍ باندې، چاته دعا به ورته ونه کي، رحمت الله علیه رضی الله به ورته چرم څوک ونه وی. فرعون خراب و، غرور او تکبر و پکې. او کله انسان ته خدای پاک وایي انسانه لږ ځان ته خیال وکړه، ولې دونه اوچت روان یې؟ ته خو د خاورې نه پیدا یې، او دا خاوره که اسمان ته م اولې واپس به ځمکې ته راځي. نو په خاوره کې لویي، اوچتوالی، غرور، تکبر نشته. انسان ستا اصل، ستا بابا د خاورې پیدا، آدم علیه السلام د خاورې پیدا دی. د دې ځمکې سره ځان ځمکه که، ځان خاورې کا، خاورې سره خاوره شه، ته به اسمان شي. او که ته اسمان ته اوچتېږي نو د اوچتېدو سره به راخلاص شي، خاورې به شي. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دا دانا که خاورې ته پرېوتله نو دا ګلې ګلزار شي. او که شوکیس کې دې کېښودله، دانه واله په شوکیس کې کېده، څومره دې پس به وګورې ماشو میږو به خوړلي، هېڅ به هم زرغونه نه شي. په شوکیس کې زرغونېږي نه، زیاتېږي نه، او چې خاوره کې دې ور واچوله نو ګل ګلزار شوله. نو که مرتبه غواړې د الله په نس باندې، څه ترقي او عزت د الله په نس باندې غواړې، ځان خاورې کا. پیغمبر علیہ السلام د دواړو جهانو بادشاہ، سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم، خوراک ته ناستو، مخې ته ور ټیټو، یو سړي ورته وایي ده ته وګورئ، داسې خو غلامان خوراک کوي لکه دا دی چې ناست دی. پیغمبر علیه السلام وایي او زه غلام یم، د الله غلام یم، او زه داسې خوراک کوم لکه چې غلام یې خوري. غلام چې څنګه بلو شي چې ته داسې ځای ته به ورسکې چې قبر به دې نصیب هم ونه شي.
قبر د عزت ځای دی، قبر د مسلمانانو د پاره د پردې ځای دی. اوس که یو انسان مړ شي او داسې ښکاره په ځمکه پروت وي نیغ خښی، چې نیغ خښی نو خوبصوره دی پس بس ښه شي که نه. دا حیوانات به راځي نو چکونه به پرې لګوي نو غوښې به ترې وړي. په دې مقبره کې بعضې حیوان خلک وغورځوي، هغه څښاب وي که چې په لاره څوک ځي لرې نه پوزه پټه کي. دا سپي پیشوګان مچۍ ډمبران قسم قسم حیوانات راځي او دا په هغې د پاسه لګیا وي. که انسان هم داسې پروت وي څومره بده خبره به وه. د انسان لپاره الله قبر د مسلمان لپاره قبر مقرر که چې دې قبر کې کېږده دا قبر پرده پوش پرده پې واچوله دننه چې څه کېږي نور هغه خدای ته معلوم دی او دغې بنده ته پته چې وي چې په چا باندې تېرېږي. بیا قبرستان دا د مسلمان د قدر ځای دی نو د دې قبرستان به ادب او احترام کې د بعضې علاقو قبرستان ډېر خشته وي چې بنده ورته لاړ شي نو وایي چې بس زیره په جمدون هم دی دی کې ویجاړو بیا تلې نه داسې ښکلي وي. دا زمونږ د علاقې قبرستان دا مسلمانان دی خدای پوهېږي بې احتیاط سره قدم ده دغلته ګندګي ده، احتیاط کوه خیال کوه مخکې ګندګي ده. نو قبرستان د ګندګو ځای نه دی چې دغه ځای کې بنده اودس ماتي وکړي. اودس ماتي له قبرستان ته تګ حرام دی، ګناه ده. بشر یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه، پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع عليك، چې کله ته په داسې مکان کې یعنی قبرستان کې روانې فاخلع عليك پڼې دې وباسه، پیزار وباسه، د ادب او د احترام د پاره پیزار وباسه. نو پیغمبر علیہ السلام خو سره له پیزاره پکې مه ګرځه، پیزار وباسه. نو بې ادبه پکې اودس ماتوي. نو دا د دې مړي کور دی، د جمدي سړي د کور په دروازه کې به څوک کښېني چې اودس مات کي؟ هی د شپې توره تیاره ده، د یو سړي د کور مخې ته به څوک کښېني چې اودس مات کي؟ نه ماتوي څوک. دته ځان هم بد ښکاري او که د کور مالک پرې راغی نو خدای دې بیا مل شي چې به ورسره څه چل کوي. او که وی نه لیده نو سهار له چې سړی له کور وځي مخې ته ګندګي پرته وي ټوله ورځ کنځل وینا کوي زموږ د کور مخې ته بېګا چې اودس مات کړو. نو د یو بنده د کور مخې ته چې اودس ماتی نو داسې د یو سړي د قبر خوا کې چې ته اودس ماتی نو دا هم بېادبي ده، سپکه خبره ده. په قبرستان کې څاروي سرول ښه نه دي چې دا څاروي ورخوشې که د قبرونو باندې به له پاس هم ګرځي او لاندې به هم ګرځي او خوا بل خوا میتیازې به هم کوي، سوټې او خاشنه به هم کوي، نه به ګډې چیلې پرېږدي، نه به غوا پرېږدي، نه به خره پرېږدي. پخوا د کمیټې سړی به مقرر و په مقبره کې چې به د چا څاروي ګرځېدل هغه کمیټې والا څوکیدار هغه به څاروی بوته کمیټې ته هلته به ایثار که، مالک چې به ورپسې لاړ جرمانه به یې که نالې به یې ورته څاروی را پرېښوده. اوس د مقبرې څوک تپوس نه کوي چې چا پکې څه وکړه کړه. نو د مسلمان لپاره دا ځمکه دا قبر دا د عزت او د پردې ځای دی. دا قبرستان به احترام کې بې حرمتي به نه کې. الله وی دې ځمکې نه مې پیدا کړې دې ځمکې ته دې لېږم. نو که په دې دنیا کې ډېر مال دولت چا پیدا که د آرام او د راحت او د سهولت ډېر انتظام یې ځان له وکړو، سنګل بیډ او ډبل بیډ او صوفې او متکې دا هر څه به او د یخنۍ او د ګرمۍ انتظام شوی دی. خو چې کله انسان جن ختم شي او بیا د ځمکې ته لاړ شي نو هغه ځای کې نه سنګل بیډ دی نه ډبل بیډ دی نه صوفه ده نه تیلی شته نه چېرته زوړ پوزې شته، هېڅ شی هم نشته. دغه اوپره ځمکه ده په هغې باندې به څومره د خاورو بالښت به درته جوړ کړي.
او دا دو نیم گزه کپڑا بیا دا نتو کړي که نصیبه کی وی او دا چا دغم نصیبه کی نوی نو بیا د قبر کې خورې کېږي نه ختمېږي نه ستا د بدن د ذراتو سره معامله به روانه وي بیا د قیامت ورځ به راځي نو د دې ځمکې نه د بیا وباسي ومنها نخرجکم تارة اخرى الله فرمایي دې ځمکې نه به د بیا وباسمه رومنۍ شپېلۍ چې ووالي شي نو دا تمام زنده دا به ټول وفات شي زنده څیزونه که انسانان دي او که حیوانات دي که فرشتي دي فرشتې به هم ټولې مري عزرائیل علیه السلام د ټولو استاد هم پکې بیا وفات شي نو صرف یو د الله ذات به پاتې نو تمام مخلوق فناش ختم شو 40 کاله دپاره د دنیا هر قسمه انسان چې دی هغه ښه په قلار په ارام باندې پروت دی آزاد پې نشته 40 کاله پس بیا دوباره شپېلۍ والی کېږي نو دا څومره مخلوق چې پیدا شوی دی دا ټول په یو ځل راپاسي چې راپاسي نو اوس په هیبت دی نو مخکې خو دی په قلار پروتو که کافر او که مؤمن او د 40 کاله کې بالکل په قلار پروتو من بعثنا من مرقدنا هذا دې مرقد نه دې ارامګاه نه چا راپاسولو یہ فرشتے ورته چې هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا خو هغه ورځ چې الله پاک وعده کړې وه پیغمبرانو رښتیا ویلو چې قیامت به راځي تا خو چې قیامت نشته او دا دبکې شپکې او جنت او دوزخ هیڅ هم نشته باغ باغیچې وغیره دي دا تصور دی اوس دا په خپلو سترګو ووینه حساب کتاب انتظار ډیر سخت انتظار دومره سخت چې دا خلک وي خدای دی موږ دوزخ ته بوځي خو اوس د حساب وکړي دا دوزخ به دومره آسان ورته ښکاره شي د انتظار دی وخت کې وی خیر د دوزخ ته دې بوځي خو د حساب کتاب دې زر وکړي نو د پیغمبر علیه السلام په سفارش حساب کتاب شروع شي نو تله به ولګئ الله پاک تله ولګوله په خپله الله پاک د هر چا عمل ګوري دې تلې سره هر انسان به راځي آدم علیه السلام دا انسانانو د طرفه بطور نماینده به ودرېږي جبرائیل علیه السلام په دې حیثیت چې که څوک منکرېږي نو پیغام خو ما در رسولی دی ته ولې وایې چې زه نه یم خبر د الله پیغام ما در وړی دی ستا پیغمبر ته مې ووی هغه تا ته ووی او اسرائیل علیه السلام او ما گرفتار کړی دی دا بنده ما گرفتار کړی روح مې ته اغشتې دا پیش مې کړ هر چا خپل عمل نامې ټول حساب کتاب شروع کیږي بعضې بنده په دنیا کې د ګناه کارونه کړي وي مسلمان وی دنه تپوس کېږي دا فلانی ګناه دې کړې ده داسې یو خوا بل خوا یې وکتل یا الله کړې مې ده بیا ورته بله ګناه یاده کړه فلانی ګناه دې کړې ده بیا یو خوا بل خوا وکتل یو کړې مې ده هر ځل تپوس کېږي چې فلانی ګناه دې کړې وي او کړې مې ده خو داسې خوا دې خوا ګوري وی الله پاک په زړونو خبردار دی وی بنده څه خوا دې خوا ګوري تپوس کېږي چې فلانی ګناه دې کړی وي او کړې مې ده خو داسې خوا دې خوا ګوري وی الله پاک په زړونو خبردار دی وی بنده څه خوا دې خوا ګوري دې لپاره ګوري چې څوک دې ویني او که نه شرمېږي د خلکو نه دې لپاره یو خوا بل خوا ګوري یا الله دقې له ګورم که نه چې څوک مې ویني نه د کلي خلک دي ترونه تربوران وغیره دي چې دا زه اقرار کومه نو دقې ته ګورمه چې څوک مې ویني او که نه او په دې زړه کې وي تباه شم
دا هر گناہ اقرار میں کو بس اس میں دوزخ ته بوزي نو یریږي. الله پاک مهرباني کوي او ته بندا په دنیا کې د ګناه دا کارونه کړی نو الته مې در باندې پرده اچولې وا او نن چې نه تاسو کوم نو اوسم زما په پرده کې دی دا بشمار مخلوق چې دی نو دی کې چاتم پته نه لګي چې تاسو یو زسوي اوس مې در باندې پرده اچولې دا زه چې ته دونه ډېر یریږي نو چې دا څومره ګناهونه لیکلي دا هر یو ګناه مې په نیکۍ بدله کړه او مې بخلي. وای چې دا خبر وشي نو دا بنده دومره خوشحاله شي او دومره زړور شي چې دی نه پس پخپله یا الله غفلانې ګناه تا یاد نه کړه ام کړې ده افلانې ګناه م کړې ده. وی دا الله د شان سره چې څنګه مناسب نه الله وخاني چې څنګه زړور شو رحم مې په کو زړور شو پخپله راته ښي فلانې م کړې ده فلانې م کړې ده. نو د پیغمبر علیه السلام د امت باندې الله پاک رحم کوي پردې په دلته مچولې هلته هم په پرده واچوي. خو دا کافر چې دی به خدای شرموي دا الله د حکمونو خلاف ورزي چې کوي او سپک ورته ګوري دی دلته به هم خدای شرموي خو هلته به هم شرموي. د دې تمام مخلوق په مخ کې علی الاعلان د ټولو مخ کې به ودري فلانې ګناه دې کړې وه فلانې جرم دې کړی و فلانې جرم دې کړی و یا به اقرار کوي که انکار کوي ګواه به پې پیش کوي عملنامې به ورته ښیي فرشتې به پې راځي د وخت پیغمبر به پې راځي وایي کړی ده دا کار ما ورته د خدای حکم رسول د نه دی منلی. نو کافر به خدای رسوا کی ذلیل به کی عذاب به ورکوي چا چې د خدای قرآن پورې ټوکې وکړي د قرآن حکم یې ونه منه دی به خدای شرموي په دنیا کې به هم شرمېږي او آخرت کې به هم شرمېږي. او کم چې د خدای حکمونه مني خو کمزوري ته نه کېږي کوتاهي ته نه کېږي دله الله د توبې توفیق ورکوي. او چې کم بنده توبه وویسه چې یا الله اوسه پورې مې څه کړي بیا به نه کوم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک لکه چې ګناه یې کړې هم نه ده. الله به بخي خو چې زړه کې یره وي د الله د رحمتونو امید ساته او د عذاب نه یریږه زړور کېږه ما. کم بنده چې زړور شو دی تباه شو زړور کېږه ما د ګناه په کار باندې امید لرا چې خدای به مې وبخي او د عذاب نه یریږه. الایمان بین الخوف والرجاء ایمان څه ته وایي دا د یری او د امید په دې منځ منځ کې دی. یریږي به د عذابونو نه به یریږي او امید به کې زړور کېږه ما. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دنیا کې ورته الله د جنت زیری کړی دی خو ډېر زیات یې ژړل. چاته ولې ژاړې تا ته خو په دنیا کې د جنت زیری شوي دی. وایي که د جنت په دروازه کې یو قدم دننه او یو بهر یو دغه وخت کې راته چې وځه بار نو څوک به ورته څه ووایي څوک شته چې ورته چې بس پرېږده معافې که یو قدم جنت کې دی یو بار دی وایي چې وځه نو د الله مخې له څوک ورتلی شي. نو دقه یره او پرده کې راوله چې یا الله رحم را باندې وکړې معاف مې که ما بې شمېره ګناهونه کړي دي. کم بنده چې توبې وباسي په دې توبو ته الله خوشحالېږي. هر څومره ګناه چې شوي خو په صدق توبه په توبې پورې به ټوقې نه کوې په خولې توبه او لاس دې د ګناه په کار کې دی د ګناه نه منې کېږي دا به مناسب نه وي. دا تسبیح اړئ استغفار وایي او په زړه کې منصوبه جوړي چې فلانې کار به کومه فلانې کار به کومه د ګناه د کارونو سوچ کوي فلانې به څنګه دوکه کوم فلانې به څنګه دوکه کوم غلا به کوم رشوت به اخلم دا سوچونه فکرونه کوي او تسبیح لاس کې او ټقه ټقه شروع اړئ. نو دا توبه خدای پاک قبلوي نه. صبح برکف تسبیح دې په لاس کې دي توبه برلب توبه دې په دې شونډو ده دل پر از شوقې نصیب کړي او الله دې قبوله کړي د ګناه د کارونو نه دې الله پاک بچ کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب
استغفار ما نو الله دې په صحیح طریقه زمونږ توبه نصیب کیو، الله دې قبول کی، د ګناه د کارونو نه دې الله پاک بچ کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.